السلام علیکم. د نن ورځې موضوع مو ده چې څرنګه کولی شو خپل پاینیر ماسټر کارت چې کوم تاسو ترلاسه کړ هغه د فایور سره لینک کړو. ګورې ملګرو، تاسو معلومه ده چې موږ تاسو په فایور یو جلا ویب پاڼه ده، همدارنګه پاینیر یو جلا ویب پاڼه ده. فایور د فریلانسینګ سرویسز خلکو ته وړاندې کوي او پاینیر چې د ماسټر کارت سرویسز وړاندې کوي. نو دا دواړه جلا جلا کمپنیانې دي، په یاد دې وي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو له دې دپاره چې موږ تاسو بانکي سیستمات د افغانستان کې کمزوري دي، موږ تاسو په تھرډ پارټي یا له دریم غړي څخه چې هغه پاینیر دی د پاینیر د ماسټر کارت څخه ګټه اخلو او بیا له دې ماسټر کارتونو څخه خپل د فایور همدارنګه نورې ورته کمې پیسې چې موږ تاسو په انټرنیټ کې ترلاسه کوو د پاینیر ماسټر کارت لارې ترلاسه کولی شو. په یاده دې وي چې موږ تاسو لومړی ګوره پاینیر ماسټر کارت ته اپلای وکړله، بیا موږ تاسو ته بیا هغه ماسټر کارت راورسېده. په یاده دي چې لومړی موږ تاسو د پاینیر ماسټر کارت ته اپلای وکړله، بیا زموږ تاسو تر ادرسه یا زموږ تاسو تر کوره هغه ماسټر کارت راورسېده. هغه موږ تاسو بیا اکټیویټ یا فعاله کړ چې د ګټې دپاره چې موږ تاسو ترې ګټه پورته کوو. خو اوس وخت دا راغلی دی چې هغه ماته تاسو ته یادونه وکړم چې هغه یو جلا کمپنۍ او دا جلا کمپنۍ ده. دا دواړه فعلا اوس موږ ستاسو په اکاونټ کې یو بل سره نه پېژني. نو غواړو دا یو بل سره لینک کړو چې موږ تاسو په اسانۍ وکولی شو د فایور پیسې په پاینیر ته واستوو او بیا د پاینیر څخه د پاینیر د کارت په واسطه د ATM څخه راوباسو. نو دې لپاره به لومړی راشئ خپل اکاونټ ته چې لاګین شوئ البته د فایور اکاونټ ته. نو تاسو به راشئ ارنینګس په نوم چې کوم مینیو ده دې مینیو باندې به کلیک کړئ. دلته یې لیکلي ګوره موږ تاسو سره چې دي اویلیبل فور وډراول، یعنې فعلا چې موږ تاسو کولی شو له فایور څخه راوباسو دا موږ تاسو سره اویلیبل پیسې چې دي 1415.4 دي. نو زه غواړم دا پیسې فعلا چې دي راوباسم، خو لومړی د دې راښکلو څخه مخکې باید موږ تاسو خپل کارت د پاینیر ماسټر کارت چې د فایور سره لینک کړو. په یاده دې وي چې لومړي ځل لپاره ما دا کارت چې کوم فعلا زه اوس دې سره اټچ کوم دا مخکې هم یو ځل اټچ شوی و، خو که مو فکر کړی کارت چې هر کله انټرنیشنل ماسټر کارت چې کوم دی یا فعلا د پاینیر ماسټر کارت چې کوم دی دا 3 کاله ایکسپایري لري. 3 کاله مخکې چې دا ما کارت کوم ترلاسه کړی و د دې وخت خلاص شو، د ایکسپایر شو، ما بیا دا ریموو کړه د خپل د فایور اکاونټ څخه، ځکه د هغه کارت ډیجیټ نمبر چې کومې دي هغه د دې نوي کارت سره فرق لري. نو هغه ایکسپایري ټایم خلاص شوی دی. هر کله چې تاسو پاینیر کارت ایکسپایر شو تاسو فایور سره کانټاکټ وکړئ چې زما کوم اوسنی کارت چې دا ریموو کړئ، چې هر کله مو نوی کارت راورسېده بیا دوباره دا ورسره اټچ کړئ. نو اوس نوی کارت مې راغلی دی، ما پاینیر سره کانټاکټ کړی چې زما کارت ریموو کړئ، دوی زما کارت ریموو کړ زوړ کارت، اوس راځم بیا یې اټچ کوم د دې سره. په یاده دې وي چې نوی کارت اټچ کول او یا هم ایکسپایر شوی کارت چې تاسو نوی کارت بیا ترلاسه کوئ هغه اټچ کوئ، دواړو طریقه یو شی دی. نو دې د وجې ما غوښتل تاسو سره هم شریکه کړم. نو راځو د بینک ټرانسفر بټن باندې کلیک کوو. دلته ګوره لیکل شي فایور ریوینیو کارت، که چیرې کارت تاسو هم لرئ بیا دلته کلیک کوئ، خو که چیرې کارت لرئ فعلا موږ تاسو کارت لرو په دې باندې کلیک کوو. په دې بټن چې موږ کلیک وکړو د سیکیورټي سیکشن دپاره چې دوی چې سیکیورټي سیسټم ډېر هغه ډېر تاکید پرې دوی کوي. نو دې دپاره دوی ستاسو فون نمبر چې کوم موږ تاسو اډ کړی و هغوی ته یو کوډ ورستوي. ویریفای به SMS بټن باندې کلیک وکړئ یا هم کال، خو کال ښه نه دی، ویریفای به SMS باندې به زه کلیک وکړم. نو زما چې کوم نمبر دی په اخره کې 04 دی، دغه نمبر پکې ما اډ کړی، دې ته یو کوډ راځي، 4 حروفه کوډ راځي، هغه کوډ به زه دلته ولیکم. کوډ ماته راغی، زه به دلته سبمیټ کړم. دلته لیکلي almost done. Thanks for verifying your phone. We will now send an email with further instruction. دوی چې زموږ ستاسو ایمیل ته یو ایمیل کنفرمیشن ورستی چې آیا دلته ګوره دلته لیکلي هم موږ ته دي چې پلیز چیک یور ایمیل اینڈ فالو د انسټرکشن ان order to add your bank transfer account. که غواړئ تاسو خپل بینک ټرانسفر اکاونټ له فایور سره ونښلوئ تاسو لومړی خپل ایمیل چیک کړئ. موږ تاسو یو ایمیل دررسولی دی. نو زه راځم خپل ایمیل ته او په یاده دې وي ګوره فعلا موږ تاسو سره په کارت کې چې دی کم USD یا ډالرو کې چې دی ګوره 1 روپۍ هم نشته ده، فعلا خالی ده. همدارنګه پاونډ کې هم نشته ده، همدارنګه ایرو چې دي فکر کوم 18 سنټ شته دي. نو راځو خپل ایمیل ته ګوره ما سره داسې همدارنګه دا ګوره په دغه ټایم سیکنډ کې ایمیل راغلی دی.
او ایمیل ټایټل هم ګوره سبجیکټ هم دغه کنفرم یور فیور بانک اکاونټ انفارمیشن. دلته به راشئ په دې کلیک هیر بټن باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته یو نوی پیج اوپن کیږي. کله چې دا اوپن شو نو دلته لیکلي بانک ترانسفر ویډراول. نو د دې لپاره به تاسو ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کړئ. ګوره که مو فکر کړی موږ هغه صفحې ته لاړو کومه صفحه چې موږ تاسو په فایور دپاره د رجسټریشن فارم چې موږ کومه تاسو ډکوو، خو دلته موږ تاسو فعلا اوس بل آپشن هم یو اضافه شو. دلته لیکلي already have a pioneer account. نو دې بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به خپل اکاونټ ورته لاګین کړئ. که چیرې اکاونټ نه لرئ بیا تاسو کولی شئ دا فارم ډکئ، خو موږ تاسو فعلا اکاونټ لرو. د دې د وجې زه فعلا دا فارم چې دی نه کوم ډکوم. دلته راځم خپل ایمیل او پاسورډ ورکوم. traffic light sign in button باندې کلیک کوو. نو تاسو دا فارم چې دی بیرته فایور ته راغی. مخکې پاینیر ته او بیرته فایور ته بیا دلته چې لیکلي دي. بیا موږ تاسو ته لیکلي you have added a new funding source to pioneer account. وایي تاسو یو نوی سورس د فایور سره اټچ کړل. بیا موږ تاسو ته لیکلي یو چې تاسو د بانک هغه چې کوم دی اپلیکیشن تاسو کوم غوښتنلیک چې کړی و دا سبمیټ شو چې موږ دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړو او موږ یې ایکسپټ کوو. تاسو کولی شئ خپل پیسې د فایور څخه هغه ته واستوئ، د فایور څخه د پاینیر اکاونټ ته واستوئ. نو زه راځم بیا هم خپل ایمیل چک کوم. دلته موږ تاسو ته یو بل نوی ایمیل راغلی. ګوره ما 2 ایمیل اوپن کړي. په یاد دې وي که چیرې تاسو یو ایمیل استعمالوئ، زما فعلا چې دی مثلا دا ایمیل یو ایمیل دی، دې باندې ما د فایور اکاونټ جوړ کړی. همدارنګه پاینیر ایمیل که چیرې تاسو په یو اکاونټ جوړ کړی بیا دواړه نوټیفیکیشن یا ایمیل چې دی دا یو اکاونټ ته راځي. خو زما پاینیر په یو اکاونټ دی، همدارنګه فایور بل اکاونټ دی. نو دا ګوره فعلا اوس موږ ته بل اکاونټ ته راغلی ایمیل راغلی، د پاینیر د خوا میسج راغلی. دلته موږ ته څه وایي we are happy. دا ګوره ما تاسو ته یادونه کړې دغه کارت چې د شیرجان په نوم باندې دی. we are happy to let you know that you will now receive payment from the Fiverr directly to your Pioneer account. ګوره دا هغه کوډ دی ما تاسو ته یادونه کړې چې 14 ډیجیټ چې دی. ګوره ماسټر کارت چې موږ تاسو پیژني دوی سیستمونه چې ماسټر کارت پیژني دي کې 14 ډیجیټ چې یا کوم 14 روپه چې دی هغه باندې ماسټر کارت پیژندل کیږي. دوی د ماسټر کارت قواري هم په بڼه باندې نه هغه کیږي چې ستا ماسټر کارت کوم شکل کې دی کوم باندې، بلکې یو بل ته چې دوی پیژندل کیږي لکه انسانان چې یو بل ته په نوم پیژندل کیږي، همدارنګه دوی په سیریل نمبر یا 14 ډیجیټ چې دی هغه باندې پیژندل کیږي. ګوره دا په اخیره کې 0.923 بیا 0 دی ان USD یونایټډ سټیټ ډالر چې کوم دی. نو دوی موږ تاسو ته آپشن راکړي چې ستاسو ماسټر کارت چې دی دا د پاینیر سره په بشپړه توګه اډ شو. تاسو اوس کولی شئ له دې څخه له فایور څخه پاینیر ته خپلې پیسې واستوئ. نو ګوره دلته که چېرته موږ چیک کړو تر اوسه پورې زموږ ستاسو اکاونټ صرف بلینک شو. ګوره دا پیسې فعلا تر دا هم اویلیبل دي او پیسې تر اوسه پورې ښکل شوي نه دي. ګوره شته دي. نو دې دپاره چې دا پیسې ویډرا کوو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به بحث کوو چې څرنګه د فایور څخه پیسې ویډرا کوو بیا هغه ته خپل بانک اکاونټ ته. له لیدو مو یوه نړۍ مننه.